الا الا کنه استاد ایو شمشتو استاد ایو ډرک څنګه چل لکه ډرک استاد هو راشه برابر خی لکه ته چې ته غیب شوی زه یار خو تل فلسطین ته کنه هله څه د پاره غزال اوف تا غزال استاد جی بریک می یو ټرک کویشلی دو ته جوړ دی را پاس راشه کنه هلا هلا استاد جی ګولا چوم زم بټ خیر تا تا خو نه چې سواد ته وړم نه نه بټ خیر ته بسم بیا به دا غزګینه سواد ته زما خدا بریک را نظر لګ ټیټ کړه منډه مخې ان شاء الله ټیټ وګدلا ټروتی اے ټروتی دا کم زناور دی دا زناور نه زما شاګرد دی راشه الا جی شمشاد استاد دله ګوره خدای پاک وا شراب په خو شمشته په شانتي خو دی ها شمشته ته ګوره ودته ګوره ها واو ته ذکرو کا ټروتی بچیا تلال شاه دله دا بریک راټیټ او که نور لیک می کیا مولا ټیټ کا ټیک دا اسی استاد جی خپل پرتوګ نشی ټیټ کول ته به مالا بریک ټیټ کې مالا پخ پر ټیټ کا خدای ته نه نه دا ربړ جوړی دا پر سسه چولې کنه دا ډیر تکړه دی پرسنل دا باندې دی بیلا شا زیشان پوشینګ چې ګینده پیدا له وځي ټیټ کی ته کولې شي به مورد نه بس څنګه لکه ټیټ کوم دی بریک نه نه استاد جی مالا خدای ته نه دا مخکې ما څه شاګردو اوس چې راغلی دی کنه کراچۍ کې کار زده کړی اوس یې دوی مرده ورشه مړې چل زده کا هله ورشه شابه استاد جی خبره کوم ته د لیک خبرو کې د لیک باندې کا دلی خو به ډاکټر باندې زه خو ډاکټر نه یم تابانه که د ګاډي لیکو ګوره مالا استاد خدای ته ګوره مالا په خپل بده کړو یار تاسو یار تاسو کې جستا ګاډي ټیک نو ز ذمہوار خاصه زه د ذمہوار مغون ګاډي د عالم کسه مساله وشو صحیح مالا استاد زه خو په خپل چیک کمړه نه نه پویږي زه هم ورشم خیر یو نظر یو ګوره ورزم دا دې ته فکر مکوه تا ما وی چې دا ربړ لګ مضبوط واچوه څنګه چل دی وکړو بس استاد جی لګ معمولی کار پکې پاتې غاران کې لګ مسله وخت مولا ټیک کو مانم بس دا لیک می پوله وګوره کنه او جسونه ولا خټیټ کا ها لیک زه ګاډي کړه سیستم ښه دی او کنه لیک د نه خدای دی غرق نه کده ګاډي ته یادو ما به کړه د بواسیر مسله ده وخت ونه وی کنه گا کولی تریل کې اے زه ماته سټیج پاتې دی په گیم کې زاغه کوم ته ولا کو پیسې ته والا ښه یو 2000 روپۍ ته والا زه راځم استاده بس لیک می کې وکړه ورسید لکه مضبوط وکړه ټیک شو زه ورځم به زما لګه تقاضا ده او به ته د پیسې به دنه والي د دله پیسې ورکې او دله به ورکې ورشه ځه لکه وشو بالکل زبردست غاران کې لګ مسله وغه مولا ټیک مالا مالا 100 روپۍ درکم یاره کېږي خو 4000 ته 3000 استاد خو دې 2000 ورکړه نه آرام کې مسله وکنه هغه پتا غته نشته خزه واده زه لا 2000 یاره استاد جی دا والا 1500 روپۍ ډیر بیمانه او سپک استاد دی راوستی و څه ډیر بیمانه لکه ته خو ما 2000 یادې کړې وې قسم یې پې وخوړو طلاق یې پې وغورځو که 1 روپۍ هم سره 1500 نصیب وایي هلکه دا ډېر سپک انسان دی ډېر زیات دا ډېر شوم دی دا ډېر زیات دونه سپک او ډت یو دا دی یوسف خان ډېر زیات هلکه دومره شوم انسانه بیمانتیا په خلکو کې رسته نن بې غیرت او سپک ډت دی چې دا 1500 ورشه دا کش والا ورکه 1500 د بل چا نه قرض راواله دا ډېر سپک دی دا ډېر زیات سپک دی استاد جي خدای دې غرق او تبانه کړي سپک ډت انسان وی دی 1500 روپو سره استاد جي هغه پیسې مې والا کړې کش والا ور دې کړې 1500 سره قرض کړې وا ها دا سدي بریکایل خو نه اخلي بریکایل باندې سکو بریکایل هم په پارټي نه رلو کنه دا چرته و دا ډېر قیمتي مال دی څنګه دا هغه سوزکي ونه دی پیسې چې کمې راکړه واو بچ هغه لږ سیټه تقاضي له لاړو او غټ سیرنګ مې راواغېست او ته ون ختم په پاکۍ مې تېره درې کړه لکه خدای دې غرق او تبانه که خو په ملکان باندې اوس به کوزېږي دا دی استاد جي نو خولې ورانه ما ته وخوځوله زه خو د چا په مټ باندې پوزه نه پرېږدم ښه ته پته ده هله پروردګاره د حیات ترپال را باندې راخور کې لکه دا ارزان مې درکړم استاد جي خدای دې غرق تاسو ته ارزان کم دی هغه سړی مړ نه شي لرې کا دوکان نه وباسه لرې کا پنسي استاد لکه دې ربړ سو
ته جوله دا پازغه ولا خو تی په دې پوزه وله مردان ما هوګه ورا خواکه ستاسو مال چل نه راځي ته अले माफ का यार सार देता خیراتیان سی واشو دا خیر مال बलकार नष्टा एला के स्वालगरी मसूज की वाले मा الا کا دا شړه پوستګه دې درت استاد ورا خوا کرسي خواکه الا کا کرسي دې ورا خواکړه تا دې وی پای ما دې تکلې وی چې خواکه خوشه ته خدای فقط قهر اختشي کینه درته خیر دې خدای دې تباہ برباد دنیا په کاله کا अले पढ़ला में तैयार है زمالي دې ودا دا استاد دې تا چې ولې په गाड़ी کې کار کړو استاد صحیح کنه ګوړه دې ولا سوال سواد تا घोड़ा खुदा खैर और रसीद माशाल्लाह ما وې چې ته مطلب یاد کنه استاد کې خیال دې دې او دسی اور رسید کنه ها چې دې ټاپ ته اور رسیدم خانه ها نه ګوړه دې ولا سوال چړتا اٹک تا نو تا خو چې سواد ته پیراولم نو خبر ته خو وکیده کنه ها وایا چې دې ټاپ ته اور رسیدم ورسېدی یاره ګاډي بریک کار به خو بریک کار پرې خودو ماته ودانګلو ګاډي لاندې لاړو سره دا ګوړي سینته پرې وته یا خدا یا پروردګار یا زما ربا ها بس رورا ګوړه په خپل لاړ اٹک سینته اور رسیدو ته په کې تلې کنه ټکی بدل چکر واله تلک دی خراش د ما توپ خبره درکې نشته دغه بچ خو یې کنه بچو بس نیما ها دا موټه می ما ترا ها پخته می ماته دي ها دا خپل مې لکه شان کرک ته معمولی ها ها او بل خبردار ته او استاد نه داخپه دې زنګونه کې لکه معمولی فرق شته دې لاس کې خو دې ډیره مسله نشته نه ډېر لکه معمولی کرک ته سترګو باندې هروغي کنه یاره سترګونه مې شکر دې سترګې روغې دي سترګې بچ ته دا پیرا ولا مړه غمه درته جوړوم غمه دې کارو کې کنه زه پتا سو کار نه کوم رورا ما راخ کم کوي څنګه بیان کې په من کار الکه وجنم دې بل کینه د بلکار نشته تاجی نو پاو په خو نشي کنه ما له خپل 3000 روپیا راکړه په شمشتو استاد نور خبر پتا ز کار نه د سشي 3000 تا چې زما دلته کې 3000 روپیا د بریک ته ټټ کول واغسته د سبا دا غوغو ما چوټنګ دلته 1500 روپیا دی الک لور کړو 3000 بېمانه دا پسې زما خیری وي سو می در کړی وي 1500 روپیا راکړو الکه تا د مانه 3000 روپیا دا غلطه ونه غستې کرے اوس دماغم کار پخي نو ګوره نو بېمانه انسان نو چې زما 1500 روپۍ خوري نو دا جټکی خو به خوري څه شي 1500 روپۍ دی الک لور کړی الکه دا خو ډیر منافق انسان دی په خدای تعالی یقین وکړه په ما ګناهګار مکوه 3000 روپیا رانه واغستې 1000 روپیا د ارند ټیک کولو او 2000 روپیا د بریک ته ټیک کولو د زمانه اغست ته قسم خورا قسم په خدای چې د قشان ته ویلې 3000 روپیا ګوري ستوي وخه وی وجنم او تم دې فاراشه دې خدای ظالما تا ته ما غوړو چې ګوره دا بریک په خپل وګوره د خدای بندانو دا وګوره د اساس درانه جوړ کړ چې هغه ورسته ورغلی په خپل دې کړو نو منافقانو په شاګردانو باندې کارو کې به څنګه د ډریورانو داخلي ته وګوره هغه شبیر استاد دی پوه شوې کارو کې په خپل کې په شاګردانو پسې بیا ګوري نو ګوره داسې کار مه کوه کنه شاګردانو پسې کار ګوره ظالم دا خو د انساني زندګي خطرې سوال دا خو ډریوینګ دی د خدای بنده تاسو ته یو ګپ جوړ کړی دی چې بس سټیرینګ دی او زاو غره وغره د خدای داسې کار به مه کوه کنه یار مړه بس غلطي شوې ده پوه شي خیر دی خدای ته وګوره چاته وایم او به دا غلطي رانه شو بیا به داسې غلطي نه تاسو بیا کار نه کوم په هغه مارکیټ کې شبیر استاد دی او په هغه بیا کوم او خود د وارې کار را لګي مړه بیا کم ریټ کې خپل یې دل بیا کوم نه او کابلی سامان هم لګي وروره پتا سو مړه خپل یې دل کوم بیا ځه مال د سوزکی غمو کې د سوزکی غم سوزکی بیا په دماغ دې خراب دي سوزکی غمو کا تعالی نو سوزکی به مال سو کخلی ځان له واله کنه ځان له واله ما ګوټکی तेरा चाबी रावड़ा तेरा ए बलक बकसपाना मो सर रावड़ा बकसपाना 14 शाब आला तंदा वाला दावनी से बारा केला गोटकी वर्षमणी शाखा रावाले जे स्ट्रिंग बक्षी ते वरवाचो आओ
سلام علیکم ملګری شیر علي استاد دلته څوک دی شیر علي استاد دا لاندې چې لګیا دی شیر علي استاد الکا یاره جی شیر علي استاد تاسو یې جی جی ښه که دا مخوکه دې راواړوله نو احسان به رامانې وکړي جي میټینګ کې مالکا میټینګ څوک خو نشته جي ګاډي سره میټینګ کې ما بیا میټینګ له ګاډی راوستی دی که نه ته لږ راوچت شه ښه ګاډی راوستې واو دې سره به ګورو ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري خیر شیر علي ته او جی او شیر علي استاد ستا مې نوم ډېر زیات اورېدلی و بس جی مشهور خلک یې دي شیرګل الحمدلله لیدلی مې نه وي ښه 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 یاره جي زما دا ګاډی دی کم ګاډی دا سپینه لمبه ده ښه دا ده ګوټکې نه نه ګوټکې ټیک ده او ګوټکې خو بالکل ټیک ده ښه، نوره ښه. مسله ده پکې جي ته راځه چې وی ګور راځه ښه څه مسله ده پکې یاره جي چې کله روان یم که نه کړپه کړوپه کوي او شپږو مصریانو له مې بوتلو کار پکې وکړي یو بېتحاشه پیسې رانه واخلي د دغه سایډ نه مې هم کلب راځي بالکل راځي او دلته به هم کلب کلب کوي یاره نور پې زه نه پوهېږم داسې مصري نه یم خو لکه کړپ کړوپ کوي تنګۍ به دې ډېر په ډېر لاره. زیات. ما بد به در باندې لګي ټنګاره خو داسې کوي که نه لکه ښځه چې خلکو ته بېدرېغه لګي او دا بېګارونه اوش اوش زه پې ورسېدم او شپږو مصریانو له مې بوتلو خو خدای شته په ټول امید نه 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 چې دلته دې راوستو روغ ګاډی به به موسې. برباد یې کړم ګاډی مې په 30 لکه روپۍ اخیستی او ویلې کې دې په 40 لکه روپۍ ته بېغمه شه خو بس چا راته ستا ډېر صفت کړی و په دې خپلو هم درته پرېوځم خیر دی خو دا نه کار نه 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 بېغمه شه مړه 350 روپۍ خرچه به دې پې راځي او ګاډی به دې نه روغ بوځي یې لکه 2000 واخله خو شی ټیک ټیک ته زه ته ورشه هلته کښېنه او زه دا بانټ راکاږم زه یې ګورم څه دې راته نمرې شیر علي استاد ټیک ته ګوټکې راشه داسې کار کوو واړه سامان یې پوه شو به زه چې کومه چاله ده هغه ما چې ته کومه هغه چاله راټینګو به شی ورڼو بس ټیک ده کنه او ځه او نور خو مونږ پوهېږو خپل په کار نه زه راځه چې په کار باندې ورشو لکه ساټلا راشه مړه هغه شبیر پسې ورشه خدای دې بیخ وباسه کله ګیر بکسه وړې پیسې به یې راوړه شابه زر ورشه شابه السلام علیکم وعلیکم السلام ایو کیکر استاد څنګه چل دی خیر دی جوړ ټیک ټاک برابر کیکر استاد دې ګیر بک دې سټرنګ بکسې تخکاته بره وګوره نه مې لګي نه نه خرڅوي نه سټرنګ بکسه پکار ده او یو دا مې رالر کړه دا وګوره ختمه ده مکمل تباه ده کلب کلوب ته جی راکه دا خوا کې ده وا د شکار کو دا خولي سامانونه ټیک ده دنه بوله چې ته شکار کو چینا بوله راوالو چینا نوې نوزي یاره استاد ستا په مسلمانۍ هم شک نه کوم بچ په ما د اعتبار وکړو سپین بازي زه خو یم چې لاورې ولا ورکو نه 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 مطلب د چینا لاورې بوله ورکو مطلب مې دا دی چې لکه د چینا نه لاور ته امپورټ کیږي پوه شوم دریابي یاد دریابي لارو چې کوم سټرنګ بکس راځي هغه بوله راوالو ټیک ده کنه یاره شولتو د استادو زه خو په حساب کتاب نه پوهېږم ځکه مصریان تاسو یې خو بس په الله به شو په تاسو به شي ښه کار راله وکړئ چې منګې دلې وکړو دی استاد نه لراواله مکنه په ټول پاکستان کې ګرځوا داسې سټرنګ بکس وا پیدا نه کی دا خو ماته شکل نه لګ بیمار ښکاري نه نه شکل نه داسې دی نور خو د ایمان ټوټه ده ته راواله الکه ساټلا چینه ولا راواله راشه اله ته راشه ساټلا دی خو راشه کنه راشه ورشه او ګودام نامو چې کومه چینه هغه راوړې ده ګیر بکسه هغه راواله شابه زر راوړه دی خو راشه صحیح سټرنګ بکسه به کیو ګوره چې ایمان ټوټه ښه نیو نو دې سړی ته وګوره کده کلب کلوب نه چې کلب کلوب پکې نه ښه او کلب نه تنگ دی زور شه چې کلب یې کو دا وای تا باندې چې ګوټکی انګا دوا چې وایا پیکا کنه پیکا وته خدای تاسو څنګه نمونه د یاره 60 لاخ خو مري نه نه دا دې سیده دا ګوټکا دا دوا چې وایا مزیدار نه کلا درې دوا وایا ځا نیمه به کو دوا وایا ترازا چې کلب کلوبونه کې صحیح شي راوړي بیغمه شه کلب نه ګور ډیر تنګ دی وې مې دسی باندې غي لکه ستاره پوزا غټ ټیم دې په واغستو کار مې د ایماندارۍ کو مهرباني سیم 1 سټرن بکسه مې د ولګوله ملګریا مړه دونه کلب نه دومره هغه بنګسې نه دی دا هغې اواز پکې ته بیا را پیدا کړه الله دې خوشحاله ټیک ده پیسې خو درنه ډېره وانه اخېستې که نه نه 15,000 روپۍ مې نه واخېستې چې چا نه تپوس کې خیر دی وکتې الله دې لاس مه خاورې کوه وې شیر علي استاد باندې مې کار کړی ته دې بیا بېغمه شه داسې ایمانداره خلک دې په دې پاکستان کې پیدا شي انشاءالله پاکستان به ترقي کوي انشاءالله چې موږ یې که خیري ښه ورځ به رانه مطلب
دغه به یې که نه واوړه ځه ګوټکي لاره ورته دغه که ګوټکي شاته ځه لاړ شه وځه موټر سایکل راته لر شه اسی استاد یې خپلو کې خو ډېر زیاتې دي ونه کو داسې د داخلي وم که نه یو اختر او بل اختر خو ته یې ماله جوړوله دا پیسې به زه د اسمان نه راوړم خو دا قسټرن بکسونه به وباسم خو داسې کار وکړه دی نه مې دا پلاستیک تاو کړو که نه هغه سړی به راځي 100% به راځي پوه شولې چې رالی ورته بس ما پرېږده ورته ځه ته دا سنبال کېده وه بس ټیک ده بس دا ما دلته سپیر پارټي سره یې کېده وه نه دلته یې کېده دلته ټیک او دی بیمانه ماته وی په دې پاکستان کې صرف واحد زه اوریجنل او ایماندار انسان پاتې یم په مصریانو کې د ټولو نه غټ بیمانه سپک ډت او بې غیرته خو پکې دا وختو دا خو هغه نور هم تیز کړپ کړوپ کوي ماړه خو زمونږ دا سر هم د والو دی چې پارچه اعتبار کو نه بچې زه به هم دې اوس خوښ شم صبر وکړه دی مې در ورسوي الله چشمې پکې جوړې بس بیغمه شخاطر راځي کار به دي شوی ګوټکي استاد دې څه شو هی نیک څنګه یې یاره زه څنګه یم هغه استاد دې څه شو هغه خو تلې میټینګ لجی په کوم دی ګاړو کې خو نشته الکا ګیس کټې والے دی ګیس یې کړی دی ا پوری غنی نه الته تلې دی بس بدرم سات کې راشي یار شیرګل میله د جوړې کرے پړپو سولې بیا والے دا کوي دغه شی دی کنه بس ورځم په دې پوله په دې پوله ورته انتظار وکړه ها را بشي غنی ځکه په ترقۍ روان دي دا سره ورته الله پروردګاره لاس راکه دم راکې نشته ایو نیک څنګه چلې ودې کړو اسه مطلب مې دا ګیس مسله ختمه شوه ګیس یې لکه یو ډاکټر به ته نه معلوم مسلمان تباه شوم یار چې بختي رحمان ته دی واله کومه چې سم دی یخ کی دا ولې تا خو دا چشمې الټا اچولي ملګریا تاسو د لاسه قابو په ما باندې ګاله الټه شوې تاسو سره چشمو غم دی خدایا خیر وکړي نو په ګاډي کې خو به ګوره کلپ نپ نه و نه کلپ پکې نه و خو ماشاءالله نور مکمل ختم شو ولې ته راشه که نه نه ملګریا زه خو چې دله کار وکړم بیا خو پکې خبرې نه وي خو دا به تا چې ته په کندو مندو بیا ور وستی نو خپل په سړک مې نه بوتو په دې خټانو مې وریشتو هلکه ګاډی خو لکه د شمشتۍ به روانې کلب په پکې نه زه چې دله ګوره کار وکړم ملګری په دې شیرګړ کې چانته پوس کوي شیر علي راله کار کړی او دعا به کې ماته نه کلب کلوپ یې نه کوو خو ماشاءالله درز دروز یې کوو خدای دې بې خو نه باسه داسې درزه خو په فلسطین او په اسرائیل کې چې جګړه شروع وه داسې درزه پکې نه اوس زما په دې ګاډي کې وه هلکه ما خو کار ډېر د ایماندارۍ کړی دی خو یاره چې څه وجه کې په کندو خدای نه دی ورغلی که نه هلکه وایم په موټر وی روان یم په موټر وی خدای دې بې خو نه باسه ته ولې په خبره نه پوهېږې وشوه چاته وایم دا ماته د سپیر پارټي وجه ښکاري د موږ له چاته شی لاورې راکړی تا ته خو ما ووي شی د شکل نه بېایمانه ښکاره کېدو شکل نه بېایمانه و ته فکر مه کوه زه چې کار کوم ما سره سټرنګ بکسه پرون راغلې ده جنون اوریجنل خطرناکه مضبوطه مړه سنګي مرمر داسې وایي کابلي سټرنګ بکسه ده وا درله ورته ورخېجومه او مړه دعاګانې به راته کې لکه ما له ورته نیپالۍ ولګوه خو چې دا شی کړپ کړوپ نه کوي زه ته راځه سټرنګ بکسه او جلک وینه راځه ته کار څه کې یاره دې زه سپیدني خلکو ته لوګی کوم ها اوکې د دې نه مخکې خدای شته ما په جاپان کې کار کړو ټیټ کار مې روان ول ها ماشاءالله نو بیا ولې رالي هلته یو نیپالي غلا وکړله ایسته دعوه په ما وکړه نه دعوه نه حقیقت به دمانې کړی نه حقیقت نه دی خدای شته واو زما چې څومره خیال دی تا جوړې پی ام سره کار کوه هغه په لتو رالیږلی نه پی ام زمونږ ګاونډي ولته ګاډو کار چې کوي یار ګوټکي راشه استاد جی سټرنګ بکسه ګوټکا راواله ګوټکي سټرنګ بکسه راواله پرون چې ته منګه د دې ګاډي نشي کوزه کړو نه
شاپر چې مدي تا ها ها هغه شاپر مې وا وا کاغه جاپان نشي ډایرک راغلی په کنټینر کې خبره دې بالکل نه مني یار دا سمړه دا اوسني شاګردان نه سم پلاران دي دا خبره دا وګوره دا وینه درنه خو دا کنه وزن کې ته پته ولګي دا خو وګوره زه به وایم چې ته خیم ګوره که معمولي کلب کړو پکې وکنه دا سر دلکه وا چې سی وی خای خیر دی چاته په دغه وکا خوخه مې شو اوه دا زنګ منګ پکې لګ دی کنه دا لګ ډیر دا کنټینر کې ډایرک راغله پوه شولې او ډایرک مال راغله صحیح ده سم مسله واو چې چانم ته پوسو کې کنه زمانو متعاد کې بدغه بکې ورشه منډه دا غنه هغه سترنګ اکثر اوله کباړی له ور ورته وا پوه شو او دا ور پیټ کا ستاغه ګوټ دغه چې ما راکوس خدای کباړی نه غستا ما دې داسه ګاندې راوړو او به ما مړی ګلټو پرېټه والا خو وایله راځه ما اے ګوټ کې یو دوه یو چې وایا پیکا دې غر نه کړی دا پیسې به زه ورکم خود وکه به ورته ووایه ها به خو درې ووایه دا ګوټ کې ځان لم پکې ووایه او یو څه کیک راوړه راځه استاد هغه دا خو دې بیمانه دی یار هله خدای غرب الکه تا خو پسې جبل لاغېسته څه خبر مبر کړې که نه خبر نه کړم کوم طرف کې ګړګړ کېده دې طرف ته ښه الکه ته یو استاجي له گزاره وکړه څه خیر لیک مې ولکتو ته راشه دې خوا ته له اول ځان له لیک وګوره 2 منټه پس ګنو ته روانې دغه مسله له اول حل خو خیر د خېټې مسله راشي که نه هغه دغه لرې مرم خوړلی خدای دې بي خو باسي یاره یا الله خیر استاذه ګاډي کې به دا پیره خو نه لکه د شمشتۍ به په روډ خوېږي مګه چې روانې ته کړپ کړوپ اورې بس دې ته ګوره مګې ته ګوره ځان ته ګوره به دغسې حساب به ټیک ده بس ټیک ده خوښه واو ای تاسو ماته ونیه ته کار څه کې ملګريه یاره جي زه ډول غږوم ډول بس بیا خو وشوه زما د ورور واده چې ډول پکې وږو که ګاډي کې سړي راته وجو ټلنګ وله ورکړو ډېرې په ځان لږ لیونی که نو ستا و زما د کار سره څه کار دی خو زه ګاډي له راغلی یم ګاډي ټیکه څه ختمه زم لیونی یم رښتیا خبره ستا اوس کار سره زما څه کار دی بس دا ګاډی دې پټ شو که نه بس ګوټ کې راشه ته راواوړه زمونږ او لکه د سپیر پارټي نه هم پکې مونږ سامانونه راغستي وو که نه نو ټول حساب کتاب نو هغه څه وی چې 3,000 روپۍ شوې 300 خو دا 300 د چی شوم مړه 300 د نه څو کلي 23,000 روپۍ په کاونټر باندې جمع کا او خوشاله وي 300 دې پرېښود خلک چې کولاو شوی پیسې هلته جمع کړه پیسې راځه په کاونټر جمع کړه ته ګاډی دغه کا وروسته کا ګاډی وتلته بالکل لارې ته توله که پوه شولې او بس راځه نه که راځه دا پیره مې دله داسې کار خو ونه کو که نه ساتلا دکان نه دی راپرېوتی مړه یاره سپیر پارټي ته خو بېمانه انسان یاره ولې مړه ستا د لاسه خو دغه سړي ډېر بېعزته کړم مړه دا سټریم بکسه به دسي یار نو کمیشن خو پکې تا لږ زره کمیشن نه اوس په ټول مارکیټ کې هم چې 3 نمبر شوزونه نه دا چلونه ماته مه کوه دا سټرنګ بکسه په دله که روپۍ روباسه پوه هغه ته ما عزت له پیسې رالم شرمونه مه شرموه مړه ته څه کوې په خپل لاس 3 نمبر سیزونه بس په پارټي دلته ساټلا اله راشه ستا 100 روپۍ کېږي بس زما 10,000 او 300 څه د پاسه 3,000 ته کټ که 10,000 راکړه چې سړي له ورکړه 10,000 روپۍ وي شبیر استاد پسې به ورشي ورته یې وایې 10,000 روپۍ به دله ورکړي زما هغه سره پیسې دي ته ورته ټلۍ ورکړه زه ورکوم شبیر مصري پسې دا خو داسې خبرې ما خو مه شرموه که نه روزه مونږ خو خپل نوم دی ته راشه ساټلا مړه ستا دا نه خو ډېر بېمانه انسان نه پکې د انسانیت درک شته نه پکې مسلماني شته مړه دونه دوکه څوک کوي بېکاره شی راکړو دا ښه دی چې سړي زه والی نه یم ته ورشه شبیر نه پیسې راواله ګوټ کې راشه تا څه ویلي هسې ګورې خپلو کې یو که نه تا د سپیر پارټي سره ډېره غټه دوکه ونه کړه د خدای بېانصافه ټوله دنیا په دوکه روانه پاکستان کې ما ته داسې کار وکړه چې په دوکه نه کېږي او تا ته تپوس باندې څنګه وکړو